وبرکاتو. زه فضل خان ترین. د نن ویلاګ د توبې کاکړۍ یو ډیر تاریخي کلی حاجي خان کلا څخه دی. په دې ویلا کې به زه تاسو ته د حاجي خان کلا 400 کاله زوړ تاریخ، د رحیم لالا میلمستیا، د تس ډیم ششتوالی او د توبې کاکړۍ ششته باغونه به ښکاره کوم. نو د ویډیو کتلو څخه مخکې چې کوم یو پر دې چینل باندې نه وي هغه دغه چینل سبسکرایب کړي او د بیل آیکون دې مور سره دباو کړي. د نن سفر د حاجي خان کلا په لور دی. حاجي خان کلا د توبې کاکړۍ یو کوچنی کلی دی. د باچا خان بابا د نظریې ملګری مرحوم عزیز ماما کشر ورور رحیم لالا موږ انوایټ کړي ولو د خپل کلي ایکسپلور کېدو لپاره. په 3 غنټې کې موږ ورسېدل کلي حاجي خان کلا ته. هلته چې موږ استقبال رحیم لالا وکړ. رحیم لالا د مرحوم عزیز ماما کشر ورور دی. د چای او د ریسټ کولو وروسته رحیم لالا د تس ډیم په لور یې چکر راکړ. وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما فما دروخ نگران دی ګلان پکې کرما. د مازیګري خوند اخیستل کېدو لپاره رحیم لالا د تس ډیم په لور بوتلو. تس ډیم د توبې کاکړۍ یو ډېر مشهوره ډیم دی. دغه ډیم د کلي حاجي خان کلا څخه د نیمې غنټې په لاره باندې دی. د پکنیک د جوړېدو لپاره د نږدې د سیمو څخه خلک دغه ډیم ته ویزټ کوي. وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما فما دروخ نگران دی ګلان پکې کرما. تاسو ګورئ شاوخوا ته غرونه دي، خالي هغه سیرتي وه پټلي ورته جوړه کړې ده. نور شاوخوا ته غرونه دي. دا توبه کاکړي ده. توبه کاکړي کې و دا ته تس وایي. اوس د دا ډیم په واچه د تس والا چې دی تس یې ګلشن پرې ایښی دی. ما په توبه کې نو دا یو ډیم دی، بس هغه خلک راځي په پکنیک د باره سره د کوټ سم راځي، د پښین سم راځي، بشور سم راځي، بس توبې والا خو نو کله کله راځي. وخان تس ډیم کې خوندونه اخیستل کېدو وروسته رحیم لالا بوتلو د مخصن د میلمستیا لپاره د خپلې حجرې په لور. ملګرو د تس ډیم چکر مې وشتي نو اوس د رحیم لالا کره رالو. مخصن دی دلې ډوډۍ خورو. د توبې کاکړۍ خلک په میلمستیا کې یو خپل جلا نوم لري. رحیم لالا زموږ په میلمستیا کې تقریبا 15 که 16 رقیصه خوراکي تیاری کړي وو. دغه سیدي دا د توبې سیب دی. کوم سیب دی لالا؟ ده ګاجه. دا ګاجه سیب دی. دا تک سره اوښتي دي. وخوره سیب وخوره. څه شو ورته خورې؟ خټکی خورم. دی خپله خټکی دی. هغه خټکي ته څه ویې؟ ای تو ګوره کیم دی. مره ملګري چې راوله دی مینه دی چې راوستلی ګرځي. دا نو چې بیا جوړی سي بیا به افسوس کوي یوه کشکې ما ورته ویلې ما کې راوله. د ډوډۍ خوړلو وروسته رحیم لالا په فروټ کې زموږ په خدمت کې د توبې مشهوره تک سره سیبونه یې کښېږدولو. د ډوډۍ خوړلو وروسته د رحیم لالا سره مې د مرحوم عزیز ماما په تاریخ او د علاقې په حال احوال باندې مې څه ګپ شپ ورسره وکړه. د هغه بعد ویده سولو، سهار چې راپورته سولو نو ناشته مې وکړه. د ناشته کولو وروسته رحیم لالا 400 کاله زوړ تاریخي کله چې د حاجي خان په نامه باندې مشهوره ده د هغې په لور یې چکر راکړي. اوس دا شیدې کوي؟ شیدې کوي که شلومبې؟ ښه شلومبې او شیدې دواړې کوي؟ مستې نه کوي؟ ښه 3 شان کوي. سهار وختي د لمانځه کولو وروسته رحیم لالا د ناشتې تنظیم کړی ولو. داسې ناشته او بیا د غرو په سیمه کې ما په ژوند کې نه وه لیدلې.
ایوه دغه یوسه سرخان یوسه بیا راسه سرخان یوسه نه که نه ورایسي بیا چې واخسي موږ دغه پرېښاوي حتی چې واخسي رسول الله لالا کور ودان ناشته خو مې وکړله کور ودان ډېر ښه انتظامات یې کړي وو اوس مې په کومه خوا بیا چیر چکر اوس بیا یم زما د نیکه کلا ده کلا چې دا کلا حاجي خان پر نامه باندې مشهوره ده پخوا خو زموږ ډېر غټ خاندان و ډېر غټ دغه مولو بیا تر عزیز ماما پورې زموږ ډېر غټ تاریخ پروت و زما پلار ډېر غټ تاریخ پروت و نصر الله خان ډېر غټ تاریخ پروت و نصر الله خان زما ورور نو هغه تاریخ ماریخ نه دی رامولا هم هغه پیتاوي خبرې خو نو ډېرې دي حاجي خان چې دی هغه تاریخي سړی دی هغه مثال د انګریز سره یو وخت کې جنګېدلی وي د سهار د ناشتې کولو وروسته رحیم لالا د خپل کلي یو ډېر تاریخي او زړه کیله 400 کاله تاریخ لري د هغې په لور یې بوتلو دغه کیله د حاجي خان په نامه باندې مشهوره ده حاجي خان په خپل دور کې د کندهار والي تېر شوی و د شملو وطن ته راشه دومره موټه دیوالونه دي دا اوس کورونه خراب شوي 400 کاله خو برناکه نه دی درېدلی دا دیوال دا ډېر غټ غټ دیوالونه ولو ډېر پراخ دیوالونه ولو زما چې لږ په یاد ولو هم په ټیم کې چې دا لږ ثابت و ډېر غټ دیوالونه وو اوس خو ډېر خراب شو هو د دې دا د دونګه پنډ دیوال دی ډېر پنډ تقریبا چورتو ګورې 2 غزه خو به یې ګیټ واخوا تو دلته د کښنی دروازه و دا دیوالونه ښه ثابت وو زما په خپله دا وخت زه په 250 کاله کې روان یم زما تاریخ پیدایش چې دی هغه 1968 دی نو په 50 کال کې په خامخا دا کمرې هم تر ډېره دا روپولې بیا دلته یو څا پیدا شو دا دې کې څا وننېدی بیا دلته زموږ یو اکا و دا کلیوالا راټول سور شوی کې بیا هغه ویل دلته د چپه اوازونه دي برته یې راوکښي زه بیریږم ما در وکاږي برته یې راوکښي په رسۍ یې ورشوا کوي دا څا وننېدی پر هغه ځای کې دي څا مینوالو دغه لرګی دی 400 کاله زوړ لرګی دی دغه چې دغه منډوان دي د منډوان په چت باندې پخوا لرګیان لوېدلو نو دغه لرګی دی تاسو ورته ګورئ ډېر زوړ تاریخ دا زاګه د قسم پروت چې څوک ګوته په ونه وینه دا کمرې وې دا ننېدل دي یو کونه باندې هغه برج و هغه بیا کمره ده دلته کښنی دروازه و دا برج و وینې هغې وایي لوړ سر چې دی هغه یې تخت دی د دې 400 کاله ګوافره سوي دي پخوا خو دا بدۍ مدۍ دا ډېر وې دا بریدیانې به اکثره د دغه دپاره ګوره دا دیوالو کې مخامخ مورچې هم دي د دفاع دپاره یې جوړول وینې چې بیا به په هغه کې خپله دا دیوالو کې چې دا سرویان کړي دا مورچې دي په دې کې به وینې ته هغه کوي دغه چې ده دا مورچه ده دا د اوس بنده شوې ده ډبره پرې ایله شوې ده باران له وجې دا ګردې مورچې جوړ کړي دي کوم ټیم چې به دشمن سره بیا حملې کېدلې نو د دا ځګې څه به دوی وارونه پر کول هغه ټیم خو توره و تیر استعمال کړی دا تاسو ورته وګورئ دومره غټه ډبره څنګه یې راخېځوله ګرد یو دیوال په بنیاد کې ډبرې ورکړي دي سټپ بای سټپ یې ورکړي دي لاندې دا د باغونو دا شان ورته کرل شوي دي خلک دا وایي چې پخوا به د زموږ سپین ږیرو دا به ویل د دې کلا خټې په کچرو پخ کړي دي په کچر یې کړي نو یو ځای چې وګورې نو په کچر یې پخ کړي دي 400 کاله بعد هم دا د خټو دیوال ولاړ دی او بارانو خوړلی د بارانو سایډ دی دا ګوره دا ډبرې د بارانو د وجې دلته ورکړي دي بار نو دا ډبرې دونه غټې ډبرې ورکړي ډبرې شاته پاتې شوي دیوال دی یو شاته دیوال چې دی باران سره وړی دی سلیم شوی دی دغه لاندې ډبر ورکړې ده بیا یو سټپ بعد بیا ډبر ورکړې ده دا دې ډبرې پسې ورکړي تو ګورې لاندې ډبر سټپ بای سټپ ډبرې ورکړي دي مینوالو دغه چې د حاجي کله خان تخت دی د لې د کښېنستلو د دا ځګې څه دا ټوله ایریا معلومیږي زه به ولاړ شم تاسو ته به د ښکاره یم کوم مینوالو دغه د حاجي خان کله لوړ دا دې راوختله به
ډېر تاریخي کیله ده. هر پښتون ته پکار دی چې د خپل تاریخ حفاظت وکړي، خپل تاریخ د دنیا سره شیر کړي. لکه نن سي رحیم لالا موږ سپیشلي راوغوښتلو چې راسئ چې موږ د کیلې تاریخ دنیا ته ښکاره کړي. نو تاسو ته هم پکار دی خپل تاریخ دنیا ته ښکاره کړئ. د حاجي خان 400 کاله زړه کیله کتلو وروسته رحیم لالا بوتلو د خپل باغو په لور. په جنوبي پښتونخوا کې د توبې کاکړۍ سیبونه یو خپل جلا نوم لري. دا څه ټیم له رسیږي د تور کلو؟ دا نو تور کلو بس اکتوبر په شروع کې، او دا نور گاجه چې دی د ستمبر په شروع کې. ستی سیبونه په مارکیټ کې څو ریټ لري؟ یاره زموږ سیبونه چې مارکیټ ښیي تر 3000 پورې بیا که ریټ ځي. ښه. دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن، دا وطن مو ځان دی، دا افغانستان. ملګرو دغه گاجه دی، تاسو وګورئ د تک سره سیبونه دي. دلیل چې د بجلی د خاص سہولت نشته، خلک چې دي په شمسي باندې اوبه راکاږي. دا ته برمه جوړه کړې ده په دغه غره کې، او دا هندارې ورته لګولې دي، اوبه راکاږي 1.5 انچۍ. دا دی دا شکر سیب دی چغالي سیب ورته وایي. زر خراب سی ګوره د چغال چمونه کې. دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن، دا وطن مو ځان دی، دا افغانستان. نو مینوالو دا غولي یو کوچنی ولاګ د کلي حاجي خان کیله څخه هر پښتانه د پکار دی چې د خپل د وطن تاریخ په دنیا ته ښکاره کړي. نو کوم ویډیو خوښه سوي زما چینل به سبسکرایب کړئ، دا بیل آیکون به مو سره وي. نو اوس راکړئ ماته اجازه، د خدای په امان.